السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام شپږم درس یا شپږمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو کې سیکوینس فرام کلیپ مطالعه کوو، بیا وروسته لږه نه بین مطالعه کوو، بیا وروسته لږه نه سرچ بین مطالعه کوو. دوستانو که چیرې تاسو وایئ چې دا فایل منو څه وخت خلاصیږي، نو زه به تاسو وایم چې زه ځینې استادان وینم په یوه ورځ کې ټوله فایل منو درس ورکوي، سبا ته بیا ټوله ایډیټ مینو درس ورکوي، بل سبا ته کلیپ مینو په همدې شکل تر اخره پورې. نو دوستانو زه چې کله خپل شاګردانو ته درس ورکوم او دا احساس وکړم چې زما شاګردان زما په درس باندې صحیح پوه نه شول او زما د درس نه صحیح برداشت ونه که سر صحیح په خلاص نه سه، نو هغه درس ماته خوند نه راکوي. راځئ چې یو ځای خپل درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شیر محمد یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام شپږم درس یا شپږمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې راځو فایل منو ته، راځو نیو ته، نیو کې پروجیکټ هم ویلې، ټیم پروجیکټ هم ویلې، سیکوینس هم ویلې. اوس راځو سیکوینس فرام کلیپ. اوس په تاسو وایئ چې دا سیکوینس فرام کلیپ څه شی ده، څه وخت له سیکوینس فرام کلیپ نه کار اخیستی سو او په څه شکل د کار اخیستی سو. نو زه اوس تاسو ته وایم دوستان، لکه مخکې چې موږ تاسو ویلې سیکوینس د ویډیوګانو قالب ده. په سیکوینس کې موږ تاسو کولی شو خپل ویډیوګانو ته فارمټ، اندازه، فریم ریټونه او داسې نور ډېر تنظیمات یې ورته وټاکو. مثلا که چیرې تاسو مخکې د یوټیوب لپاره مو ویډیوګانې جوړې کړې وي او یا د فیسبوک لپاره یا د انسټاګرام لپاره یا د ټیک ټاک لپاره یا د هر څه لپاره تاسو ویډیوګانې جوړې کړې او اوس غواړئ بیا هماغه رقم ویډیوګانې جوړې کړئ، خو د تاسو اندازه مو له یاده وتې ده او په سیکوینس کې د هماغه ویډیوګانو له تنظیماتو نه مو پریسیټ مو نه وي جوړ کړی. تاسو بیا څه کوئ؟ له سیکوینس فرام کلیپ نه به کار اخلئ. یعنی دا څه کوي؟ تاسو به هغه ویډیو امپورټ کوئ پریمیر پروګرام ته، په هغه ویډیو باندې به کلیک کوئ. په دغه شکل باندې دغه د ټیک ټاک ویډیو ده، په دې کلیک کوم، راځم فایل ته، نیو. اوس ماته سیکوینس فرام کلیپ فعاله سه، مخکې نه و فعاله. اوس دا سیکوینس فرام کلیپ څه کار سرته رسوي؟ د تاسو د همغه ویډیو نه چې تاسو مخکې جوړه کړې وه دانه په دانه ټول تنظیمات یې راخلي، یو نوی سیکوینس یې جوړوي، نه کموالی پکې راولي په تنظیماتو کې نه زیاتوالی. د همغه مطابق تاسو ته یو سیکوینس جوړوي او همغه ویډیو تاسو ته په سیکوینس کې امپورټ کوي چې تاسو تغییرات پکې راولئ. او زه په سیکوینس فرام کلیپ باندې کلیک کوم. وګورئ دوستانو ماته یو سیکوینس جوړ سه د ټیک ټاک د ویډیوګانو لپاره. نو دا و د سیکوینس فرام کلیپ والی. د وخت د ضایع کېدو نه مخنیوی وکړه، یعنی هیڅ احتیاجات نه و زه دانه په دانه ټول تنظیمات په سیکوینس کې زه داخل کړم. دوهم داسې د ما د کار د لغوه کېدو مخنیوی وکړه. که چیرې ما سره هغه تنظیمات نه وای ما خو نسوای کولی چې زه د هر رقم سیکوینس جوړ کړم. زه دا اوس پلی کوم تاسو ته، غږ یې بندوم. وګورئ دوستانو دا د ټیک ټاک یوه ویډیو چې ما راخیستې ده. دا زه بیرته بندوم، زه نه غواړم چې د ما ټایم لاین کې بیروبارک سي او دا مې خپله ویډیو ده. ښه دوستانو اوس خو سر مو خلاص و چې سیکوینس فرام کلیپ څه کار سرته رسوي او څه وخت کار اخیستی سو. بیا راځو فایل منو ته، نیو ته راځو. دوستانو اوس به تاسو وایئ چې دا بین څه شی ده، څه وخت له بین نه کار اخیستی سو او د څه لپاره پکارېږي. نو زه اوس تاسو ته وایم دوستانو په اډوبي پریمیر پروګرام کې فولډر ته بین وایي. مثلا که چیرې تاسو غواړئ یو مشخصه فایلونه که هغه عکسونه وي ویډیوګانې هر څه یو مشخصه فولډر کې واچوئ څو پورې پروجیکټ پنل کې دلته د ګډوډیو مخه ونیسئ، نو تاسو به څه کوئ؟ له بین نه به کار اخلئ. راځئ به فایل منو ته نیو، بین نه به کار اخلئ. دې نه هم تاسو کولی شئ چې بین نه کار واخلئ. وګورئ دغه وړکی فولډره بین، زه اکثره د همدې نه کار اخلم ځکه چې راحته ده. دې ته زه نه مجبورېږم چې لاړ شم فایل منو ته، بیا نیو ته، بیا رسم بین ته. زه اوس یو فولډر جوړوم په نوم د عکسونو یا ایمیج. دا مې جوړ خپل ټول عکسونه پکې اچوم، دغه لیست اړوم. وګورئ دوستان دا د ما د عکسونو فولډر ده. نو زه به څه کوم؟ راځم به خپل عکسونه به سلیکټ کوم. وګورئ دوستانو دا د ما د فایلو چې آخر کې جی پی جي روستاړی ده یا اکستنشن ده او یا په فارسي کې ورته پسوند وایي، د عکس ده. وګورئ جی پی جي په دې باندې زه کلیک کوم، راځم لاندې شفت نیسم، په دغه آخریني هم زه کلیک کوم، ما ته ټول سلیکټ کېږي. په چپ کلیک باندې زه دا راکش کوم، لاندې راځم ایمیج ته چې کله راورسېدم چپ کلیک زه خوسې کوم. په دغه شکل ټول عکسونه د ما په ایمیج فولډر کې شامل شول. وګورئ دوستانو
په دغه وړکي غوږ باندې چې تاسو کلیک وکئ فولډر تاسو ته خلاصیږي او بیرته بندیږي. اوس بیرته بند اوس بیرته خلاص دا زه بیرته بندوم. دلته د ما غږونه زیات دي د آډیو لپاره یا د غږونو لپاره. دا پیره دغه بین نه کار اخلم. دواړه یو شی دي خو دا لږ سهولت لري. راځم په اولینی باندې کلیک کوم، شیفت نیسم، آخرینی باندې کلیک کوم څو پورې ماته ټول سلیکت سي. چپ کلیک باندې زه ټول راکش کوم. راځم بین ته وګورئ ماته دغه بین فعال سه په شین رنګ باندې واوښته. چې کله خپل ماوس ته لرې کم بیرته سپین رنګ سو عادي سو. چې کله بیرته زه ورته نږدې کم رنګ په شین واوښته. دلته زه چپ کلیک پسې کوم ماته دا ټول غږونه یو فولډر کې راغلل. دلته له ما نه غواړي چې خپل فولډر ته مې نوم ورکم. نوم زه شی ورکوم مثلا آډیو. دا هم په دغه شکل باندې زه بندوم. دغه درې عکسونه نور هم پاتې دي. دا به زه څنګه کوم چې منځ کې دغه ترانسپرنټ ویډیو ده په دې باندې زه کنټرول نیسم دا هم سلیکټ کوم دا هم سلیکټ کوم. دلته مې کنټرول ونیوه خو که چیرې شیفت مې نیولی وای دغه هم سره سلیکټ کېده. زه نه غواړم دا سلیکټ کړم. دا به زه ټول کش کوم ایمیج کې به راچوم. ګورئ دوستان شامل سو. اوس د ویډیوګانو لپاره یو سیکوینس جوړوم. دا ویډیو ده دغه ویډیو ده دغه ویډیو ده. زه کنټرول نیسم یو سلیکټ کوم. دغه ویډیو ده دغه ویډیو ده. دا زه راکش کوم بین ته. ما نه اوس غواړي نوم ورکم ویډیو. ویډیو ته مو فولډر جوړ کړه. شی پاسول سیکوینس. دغه سیکوینسونه دي په دو باندې زه کلیک کوم. په اولینی کلیک کوم راځم په آخرینی هم کلیک کوم. دا راکش کوم نیو بین ته. زه نوم ورکوم سیکوینس. دا هم زه بندوم. اوس چې پاتې سول ترانسپرنټ ویډیو او بلیک ویډیو. دو ته تاسو زړه سي هر څه نوم ورکوئ. زه اکثره دو فایلو ته آدر نوم ورکوم. دوستانو وګورئ د ما پروجیکټ پنل ډیر منظم سه ډیر ښایسته سه یعنی ویډیوګانې خپل فولډر کې سولې سیکوینس خپل فولډر کې سول عکسونه ټول خپل فولډر کې په دغه شکل باندې ټول. نو دا و دې بین ښه والی. په بین خو ان شاء الله سر خلاصه سي بین چې شاید کوم کارونه سرته رسوي او څه وخت کار اخیستی سو. دوستانو اوس راځو فایل ته نیو سرچ بین. دوستانو سرچ بین د جستجو عمل سرته رسوي. یو چې شی ته پیدا کوي. زه په دې باندې کلیک کوم. زه غواړم یو فایل زه پیدا کوم خو که چیرې فایلونه مې ډیر زیات وي فولډرونه ډیر زیات وي نو زه به څه کوم مثلا یو فایل ده په نوم دی واجد ما یو انډیوال ده مثلا دغه یو عکس زه غواړم سرچ کوم. اوکې باندې زه کلیک کوم ماته یو بین جوړیږي. دغه لاندې دغه واجد جی پی جی راځي د واجد عکس. زه د سرچ بین بیرته پاکوم هغه عکس نه پاکیږي. کوم فایلونه چې تاسو په سرچ بین کې راځي او تاسو وغواړئ چې هغه سرچ بین پاک کړئ هغه فایلونه نه پاکیږي. تاسو هم کولی شئ چې له دې ځای نه هم سرچ بین جوړ کړئ لکه بین غوندې چې د بین شارټکټ یې دلته هم دلته هم د سرچ بین شارټکټ ده. سرچ بین باندې کلیک کوم کریټ نیو سرچ بین. یو فایل ده مثلا د افغانستان په نوم باندې د باندې زه کلیک کوم. دوه فایلونه ماته د افغانستان په نوم پیدا سول. یو عکس ده بل سیکوینس ده. بیا زه په سرچ بین باندې کلیک کوم. دوستانو وګورئ په سرچ بین کې دغه ډیر شیان دي. دا وګورئ دغه زه تاسو ته دانه دانه د اډوبي پریمیر پروګرام په پروژو کې زه کاروم هغه ته محتاج اوسئ. تاسو اوس تاسو فعلا همدومره پوه شئ چې سرچ بین د جستجو یا د پیدا کولو عمل سرته رسوي. دوستانو دا و د سرچ بین عمل یعنی جستجو کوي. دوستان لکه مخکې چې موږ تاسو ویل شیر پروجیکټ نه موږ تاسو هغه وخت کار اخیستی سو چې خپل کمپیوټر مو د شیر سیستم سره وصل یعنی د آی ټي د بخش مربوطه نفر به راځي د تاسو کمپیوټر به له شیر سیستم سره وصلوي او تاسو به بیا خپل پروژه یو مربوطه شخص یا مربوطه ادارې سره شیر کوئ. دې ته مو همیشه پام وي چې خپل پروژه به لاک کوئ یعنی د ادارې د نورو بخشونو دو ته لاسرسی ونه لري. هغوی فقط وکولی چې ویې ګوري ایډیټ پکې رانولي خو که چیرې ایډیټ پکې راوستی سوی نو د تاسو کارونه زحمتونه ټول ناقص کېږي. همیشه به لاک کوئ خپل پروژې څو پورې فقط همغه مربوطه نفر وکولی شي د تاسو پروژو کې تغییرات راولي او یا ایډیټ کړي. دوستانو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او دا ویډیو مو خوښه شوي. که چیرې دا ویډیو مو خوښه شوي دا ویډیو سره لایک کړئ
او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دوستانو که چیرې د ما د ویډیوګانو نه مو حتی یوه دانه نوې موضوع زده کړې وي نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه پوه سم د ما د زحمتونه بې ځایه نه ځي او ما هم خپلې ټولنې ته یو خدمت کړی وي. دوستانو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښ شوي. که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته یې په کمنټ کې ولیکئ، زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین، وینډوز او یا د آفیس درسونه په مکمله او مسلکي توګه زده کړئ نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ، لاسته راوړئ او یې ګورئ. تر بیا په مخه مو ګلونه، الله مو مل شه.